سلامونه دوستانو په دې شروع جوړ وای ملګرو نو تاسو ته انلاین پیسو ګټل یو ډیر بهترین اپلیکیشن پیدا پېژنم او د فری مایننګ یو ډیره قوي پروژه راغلی د دوستانو چې یو داسې نوې کوین راوستلای چې اوس مهال په وړیا توګه ورکول کیږي نو دوستانو چې څنګه کوین د په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درخایم دوستانو لکه څه تاسو ته ښکاره معلومه ده د بیت کوین تاریخ به هر چاته معلومي چې بیت کوین په 2008 کال کې د ساتوشي ناکاموتو لخوا رامنځته شو او همغه مهال بیت کوین په وړیا توګه خلکو ته ورکول کېده چون په 2009 کال کې بیت کوین یو څه ډیر د ډالر نه ډیر کم قیمت ترلاسه کړ دغه وروسته د ډالر د بیت کوین قیمت لوړېده او دوستان یو وخت داسې راغی په 2021 کال د نومبر په 8 رسم باندې داسې وخت هم راغی چې بیت کوین یو بیت کوین قیمت د 8000 ډالر نه هم پورته شو نو دا هغه وخت چې د بیت کوین اعلی درجه او های پرایس ته رسیدلی وو د دوستانو په هغه وخت کې زیاتره کسانو بیت کوین چې دا یو مسخره ګڼله او اوس چې د عامه خلک چې دوی مسخره ګڼله اوس ارمان کوي چې کاش کې موږ هغه وخت بیت کوین ترلاسه کړی وای او اوس به موږ هم میلیونران وای او چا چې د یو ښه فکر درلوده د کرپټو کرنسي اړونده او دوی پوهېدل چې کرپټو کرنسي ډیجیټل اسعارو په نړۍ کې راتلونکي وخت یو ښه راتلونکی ولري او داسې امکان کیږي چې په ټوله نړۍ کې د ډیجیټل فزیکي پیسې هم ختم شي ټوله راکړه ورکړه په ډیجیټل اسعارو شي نو داسې خلکو چې دا ډول فکر درلود هغوی بیت کوین ته اهمیت ورکړ بیت کوین کې فری مایننګ وکړ او دغه د نن ورځ چې دوی په کرپټو کرنسي کې د نړۍ میلیونران شمېر کیږي او یو بیت کوین په نننۍ ورځ کې اوسنی پرایس تقریبا 9000 ډالر خواوشا کې چلیږي په هغه باندې خلک ټریډ کوي نو دوستانو همدا قسم ته همدا اوس چې کومه نوې پروژه راغلې ده لکه تاسو ته ښکاره معلومه ده فای نیټورک فری مایننګ روان دی کور کوین ستاسو په وړاندې مخکې لانچ شو فری مایننګ ورکول کېده هغه بند شو لانچ شو همدارنګه تاسو ته اومیګا نیټورک معلوم ده چې همدا ډول وړیا ورکول کېده هغه کوین هم اوس لانچ شوی ده او همدې قسم ته اوس یو نوې پروژه روانه ده چې د آیس نیټورک په نوم یادېږي دا چې آیس نیټورک څه شی ده څنګه پکې اکاونټ جوړول شي د ایف څنګه ډاونلوډ کولی شي دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم آیس ډیسنټرلایز پروژه ده دوستانو چې اوس مهال نوې راغلې ده او هغه معلومات چې ما ترلاسه کړي دي دا د کاناډا هیواد یو پروژه ده ډېرې او پرمختللې او غټه پروژه په دغه باندې روانه ده تاسو په ګوګل کې هم معلومات کولی شئ نو دوستانو دا موږ تاسو لپاره یو غوره فرصت ده چې دغه پروژه دغه کوین اوس مهال په وړیا توګه ورکول کېږي او امکان دی ولري چې دا کوین ډېر ژر په 2023 کال کې لانچ شي لیست یو ښه غوره قیمت ولري او هغه رافورونه چې ترلاسه کړي مې دي د یو آیس نیټورک قیمت ممکن د $1 نه هم پورته وي نو راځئ په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم تاسو بوزم د موبایل سکرین ته په طریقه د موبایل په سکرین باندې تاسو ته درښایم نو دوستان د آیس نیټورک جوړول لپاره به تاسو کې په دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی دی په یوټیوب کې او فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک په لینک چې کلیک واخلئ تاسو به راشئ په هغه لینک باندې به کلیک واخلئ کله چې لینک باندې کلیک واخیسته نو تاسو ته به دغسې یو ویب سایټ راخلاص شي ګورئ دوستانو کله چې تاسو دغه ویب سایټ ته راغلی د ټولو نه اول کار به څه کوئ تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاص شي د دغه ځای نه دوستانو تاسو کې خپل د آیس نیټورک کوم اپلیکیشن چې دی هغه ډاونلوډ کړئ تاسو ته وایي چې دغه د اپیکا ډاونلوډ کوئ که ګوګل پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ نو تاسو راشئ د ګوګل پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ راشئ په دغه ګوګل پلی باندې کلیک واخلئ او تاسو به سیده ریډایرکټ کړي او را به شئ ګوګل پلی سټور ته کله چې دغه اپ په دغه ځای کې انسټال کړ نو سمپل به څه وکړئ په اوپن باندې به کلیک واخلئ تاسو منتظر شئ دغه ډاونلوډ پای ته ورسېږي او اټومیټیکي د دغه ګوګل پلی سټور څخه اوپن کړئ نو تاسو ته دوستانو وایي تاسو دغه د ایمیل لاره خلاصوئ که د موبایل نمبر لاره خلاصوئ تاسو به راشئ دلته تاسو د ګوګل یا ټویټر له طریقه هم خلاصولی شئ دلته تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ نو زه راځم دلته خپل ایمیل ورته لیکم کله چې دوستانو دلته ایمیل ولیکه راشئ په لاګ ان ساین اپ باندې کلیک ورته واخلئ کله چې ساین اپ باندې کلیک واخیسته نو دوستانو ستاسو ایمیل ته اوس یو کوډ درځي نو را به خپل ایمیل به چک کړئ کوم ایمیل ته چې تاسو دلته ورکړی و هماغه ایمیل به تاسو دغه ځای نه راخلاص کړئ نو کله هم دوستانو ایمیل راخلاص کړل تاسو ته یو دغسې ایمیل راځي نو ګورئ دوستانو کوم ایمیل چې تاسو شوی دی را به شي په دلته ساین ان ټو آیس اپشن ښکاري په دغه به ورته کلیک واخلئ دوستانو کم کوډ چې تاسو دلته درکړی دی هماغه کوډ ګورئ 399 کوډ دی هغه به تاسو دلته پکې انټر کړئ کله هم دوستانو دغه کوډ پکې انټر کړئ اټومیټیک به ستاسو اکاونټ چې کوم دی هغه کنفرم شي کله چې کنفرم شو بیرته راشئ آیس نیټورک ته لږ لوډینګ اخلي ستاسو اکاونټ اټومیټیک جوړیږي ګورئ دوستانو دا ډیره پرمختللې پروسه لري نو راشئ په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دا به تاسو ټول نیکسټ کې که تاسو دغه پورته کوم د دوی سیسټم لولی هم لوستلی شئ دلته به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ خپل نوم مو څه دی هماغه نوم به تاسو ورته ولیکئ
نو ما خپل نوم ورته ولیکه دوستانو. په نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو دغه نوم الریډي اخیستل شوی، تاسو به ورسره یو دوه عددونه هم زیات کړئ او وګورئ چې دغه نوم اخیستل شوی دی او که نه. ګورئ دننه د اخیستل شوی، راشئ په کمپلیټ باندې کلیک واخلئ او دې سره به اتوماتیک دوستانو ستاسو مایننګ چې کوم دی هغه شروع شي. دلته تاسو ته ډېر زیات اپشن راځي، تاسو په څه وکړئ سکیپ آل باندې کلیک وکړئ یا د دوی کوم سیستم چې هغه تاسو ټول مطالعه کولی شئ. نو ګوري په اول اردو باندې تاسو ته لاس آیس نیټورک فری وړیا درکول کیږي. هغه وروسته تاسو مین کار چې کوم دی هغه دغه دی چې تاسو به هر ورځ راځئ د لاندې کوم اپشن چې ښکاري په دغه کلیک کوئ. نو کله کلیک واخیسته او ستاسو مایننګ به شروع شي. تاسو کولی شئ په دې کې سټیکینګ هم وکړئ خو موږ د سټیکینګ نه تېرېږو. نو دغه دوستانو زموږ مایننګ چې کوم دی هغه شروع شو. کوم دوستانو مایننګ په دې کې شروع کړ، تاسو به سبا راځئ. ګورئ موږ ته وایي تاسو 23 ساعته او 9:50 دقیقې وروسته بیا راشئ په دغه اپشن باندې ورته کلیک وکړئ او ستاسو مایننګ به دلته فایل شي. هغې نه مخکې تاسو دلته خپل پروفایل کمپلیټ کولی شئ. راشئ دوستانو دا هوم کې چې کوم اپشن دي تاسو دغه ورته کمپلیټ کړئ. نو دلته سیټ پروفایل اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ. تاسو خپل پروفایل باندې یو عکس ولګوئ. کله مو چې هغه ولګوه هغې وروسته تاسو لاندې نورې فروسې راځي. تاسو په دغه ځای نه دوی ټلیګرام ټویټر هم فالو کړئ، ټلیګرام ګروپ هم جوین کړئ او تاسو دغه وروسته 15 ملګري ورته دعوت کړئ. د دې سره به د پروفایل مکمل کمپلیټ شي. او دوستانو د دې KYC هم ده، پر نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته د KYC هم درښیم چې موږ څنګه KYC بشپړولی شو. که تاسو غواړئ نور ملګري ورته دعوت کړئ نو راشئ په دغه باندې کلیک ورته لاندې اپشن باندې کلیک ورته واخلئ. دلته به دوستانو تاسو دغه پیپال سکیپ کړئ او ټایر 1 باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو خپل لیډر ښایي ستا په لینک تاسو راغلي یاستئ او دلته ټایر 2 باندې به کلیک واخلئ. په دې کې تاسو خپل ټیم کتلی شئ. انوایټ باندې به کلیک واخلئ او دلته دوستانو تاسو دغه لینک ملګرو ته په واتساپ باندې، انسټاګرام باندې، ټلیګرام باندې هر ځای چې تاسو غواړئ لیږلی شئ. او دلته کافي لینک اپشن راځي، لینک کاپي واخلئ او خپل ملګرو ته یې ولیږئ. په دغه طریقه تاسو دغه کې ملګري ورته دعوت کولی شئ. نو دوستانو د دې مایننګ سیستم چې دا ډېر زیات په زړه پورې ده او که تاسو ملګري ورته دعوت کړئ په هغې باندې تاسو ته فری کمیشن درکول کیږي. نو دوستانو ستاسو اکاونټ چې دی هغه په بشپړه توګه دلته پکې جوړ شو. نو د دې نه وروسته تاسو خاص مین کار پکې نشته. راتلونکي ویډیو به موږ د دې KYC اړوند جوړوو چې دې کې موږ څنګه KYC بشپړولی شو. نو په دغه طریقه تاسو په آیس نیټورک کې خپل اکاونټ جوړولی شئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ، که تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ موږ ته کمنټ وکړئ. مننه.